بسم الله الرحمن الرحيم. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري ومسلم. د دې حدیث مقصد دا دی چې ور الله رب العالمین پټ کړی دی په خواهشاتو کې. د ور نه غیر شاپیر خواهشات دي او خلک د خواهشات حاصلې او خواهشات حاصلې استغور ته وردن نشي. یعنی څوک چې خواهشاتو بس روان شي او د الله دین د الله اطاعت پریدي نو بس ور ته رسیږي او جنت الله په تکلیفونو کې پټ کړی دی. یو تکلیف به بل تکلیف نه جنت ته انسان ورسیږي. تکلیف کله د غریبۍ د وجې نه، یو تکلیف کله د بیماری د وجې نه، یو تکلیف کله د جهاد د وجې نه، یو کله د علم د حاصلولو د سبق د ویلو او کله د مانزه د کولو د وجې نه. نو دا تکلیفونه چې انسان وکی ست جنت ته ورسیږي. جنت په تکلیفونو کې پټ دی چې ورسیږي نو ډیر تکلیفونه پر لار کې راځي. حجبت النار پټ کړی شوی دی ور بالشهوات په خواهشاتو سره، وحجبت الجنة او پټکړی شوی دی جنت بالمکاره په تکلیفونو سره. یو ځل بیا حجبت النار پټکړی شوی دی ور بالشهوات په خواهشاتو سره، وحجبت الجنة او پټکړی شوی دی جنت بالمکاره په تکلیفونو سره. ورپسې حدیث ته ګورئ. یحرمو بوډا کیږي ابن آدم بچه د آدم چې انسان دی، کو خزوی او کو سړی وي. یحرمو بوډا کیږي ابن آدم زوی د آدم، ويشب او ځوانیږي منه د انسان نه اثنان دو خویونه. یعنی دو خویونه بکی ځوانیږي. هغه دو خویونه داري الحرص علی المال، یو حرص دی په مال باندې، لالچ او حرص دی په مال. و دا مال بسنګ ډیر شي، دا کور بسنګ خسته جوړ کو، او دا بنگله بسنګ جوړ کو، او دا پټه بسنګ والو، دا دکان بسنګ والو. والحرص او حرص کول علی العمر په عمر باندې چې دا عمر ممی څنګه ډیر شي او د ډیر عمر سره رو محبت پیدا کیږي. لفظي معنی ته یو ځل بیا وګوره. یحرمو بوډا کیږي ابن آدم زوی د آدم، ويشب او یحرمو بوډا کیږي ابن آدم زوی د آدم، ويشب ځوانیږي منه لدی انسان نا اثنان دو خویونه، الحرص علی المال یو حرص دی په مال باندې، والحرص علی العمر یو بل حرص دی په عمر باندې. رواه البخاري ومسلم. نعم الرجل الفقيه في الدين. په دې حدیث کې یو مسله ده او غدا ده چې خسړې هغه سړی دی چې علم وسره د دین علم وسره، قرآن باندې پوهیږي، حدیث باندې پوهیږي، مسائل باندې پوهیږي، ډېر خسړی. کو چرته وته څوک راشي او ځان وته محتاج وګڼي چې زه محتاج یم، د دې مسلې ته پوښتنه کوم، یاره ته دا کتاب وایا، یاره ته دا آیات حل کا، یا د حدیث راته حل کا، ځان وته څوک محتاج کی، نو دا سړی به هغه ته فایده ورکوي.
خیر ورسی فایده ورسی او کو چرته څوک تی بی پرواهی وکي نو داتی هم ځان بی پروا کی ځان ته محتاج کوي نه دا ډېر ښه عالمي کو څوک د ځان محتاج کی او د احتیاج او حاجت دراشي نو خلکو له پیدې ورکوي بیا او کو څوک د ځان بی پروا کی نو دا هم ځان بی پروا کی ځان نه لالچی نه جوړوي. اوس لفظي معنی ته ګوره نعم الرجل الفقيه نعم ډېر خده الرجل هغه سړی الفقيه چې پویوي په دین په دین د الله کې الفقيه پویوي په دین په دین د الله کې ان احتیج دا نون او حیب او جنگي نون باندې زیر ده ان احتیج کو چرتا حاجت راشی الیه دتا حاجت راشی دتا د یو سوالګر چې د مسلې تپوس کوي یا د یو ناپوهه انسان چې ځان تی پوهه کوي نو نفع دا فایده ور کوي بیا نفع فایده ور کوي. و ان استغنیا او کو چری بے پرواهی وکړل شي انو دا غنا سوک تیزان بے پروا کی نو اغنا دام بے پروا کی نفسه فلزان لردا غنا. یو ځلی بیا نعم الرجل ډیر خسړې دی الفقيه پویا فی الدین په دین د الله کې ډیر خره الرجل هغه سړی الفقيه چې پویوي په دین په دین کې ان احتیاج کو شرطا احتیاج راشی الیه دتا نو نفع فایده ور کوي. و ان استغنیا کو چری بی پرواهی وکړل شي کو چری بی پرواهی وکړل شي عنه ده غنا اغنا دام بی پروا کی نفسه خپلزان لرا. د زبانی بس ته لفظي معنی ته یوزل بیا وګوره حجبت النار پټکړې شوی دی ور بالشهوات په خواهشات سره وحجبت الجنه او پټکړې شوی دی جنت بالمکاره په تکلیفونو سره بالمکاره په تکلیفونو سره يحرم بوډاکیږي ابن آدم زوید آدم ويشب زوانيږي منه ددنا اسنان دو خيونا الحرص على المال یو حرص دې په مال باندې لالچ دې په مال باندې والحرص على العمر یو بل حرص او لالچ دې په عمر باندې چې عمر می سیواش. نعم ډیر خره الرجل هغه سړی الفقيه چې پویوي په دین په دین د الله کې ان احتیاج کو چرته احتیاج راشي الیه دتا نفعان فیده ور کوي خلقو ته. و ان استغنیا کو چری بی پرواهی وکړل شي انه دا غنا اغنا بی پروا کی نفسه خپل ځان